او سترګې دې وي وطنۍ ناوې چې په مالت کې لوی دمان دلي داما او سترګې مې سترګو ته نږدې کا سترګې مې ستا د سترګو ډېر ارمان کوينه په دواړه لاسو کې پرتې مې عرض کړی دي په خون کې مې ډېری دي د لاسه د جانان په دواړه لاسو کې پرتې مې عرض کړی دي په خون کې مې ډېری دي د لاسه د جانان په خون کې مې ډېری دي د لاسه د او تا وینن زما سبا براشما میاشتې دې تېرې کړې کلونه د شمارما او مسافر نه په خیر راغلې که نه راغلې جنګې ته دې ښکلومه اے مسافری د غم زنګودا پچا زنګي کی بچای وو شي کلړونا او کټ سلورا دی بازو ګاندی پینځمي پګمیا لړکی جوما او یار رام منډا کاختری دې ډول لاسونه می ولاو نیولې دینا رقیب وګور راوس می جانا دې دا غزودا میدان دې راولا په چلکدا رقیب وګور راوس می جانا دې دا غزودا میدان دې راولا په چلکدا دا غزودا میدان دې راولا په چلکدا ډېر لا یار ډېر لا زبردست ډېر ښه زبردست زبردست مننه زه زبردست د سپنا په زړه کې د ځای جوړ کو بس منګ به نن نه بعد زمونږ قدر کم شي مونږ سره رباب نشته تا سره رباب شته زما هغه استاد دا ټایم خوبونه کوي خلک ګرځي چېرته لایو کې غزل ټپې وایي تاسو ټول زما دپاره یو شان دي زما خپل ځاني برادر دا ګوره انسټرومنټ ټول پراته دي خو هغه ملګری نشته دغه ګیټار هم پروت دی طبله هم پرته ده او خو هغه ملګری نشته وای نو دا پروګرام خو ډېر توله دی وای نو خو دې ته پکار دی بس وای نو دا کلیواله نږدې وی نو چې لږ غونتې پروګرام مو د سره موږ هم څېړلی وی یار لو بګشته که موجود یې وګوره راشه ځکه ټایم به دغه که سیرونه به یو څه ووې وختي مې دله کمنټس پړاو کو خفه نه شي یار خیال مې درته نه و عادله یو ملګری جی بس ټایم ناوخته دی ډېره مننه کوم تاسو نه او د ناست ملګري نه بیا انشاءالله بله ورځ به خبرې کوو صحیح ده انشاءالله به ډېر غټ ټایم مو د خیره سره نن موږ له راکو پوه شو او دې مېلمه خو پکې نن ما خو ویلي زه به 11 بجې پورې لایف راځم دا اوس ګورې یوه نیمه ګنټه نور هم سیوا شو داسې حساب دی یو یا سره غپ لګوي نو ډیره مهرباني خوشاله اوسئ چې ما ته موزه راکو خپل لایو کې او ډیره مننه خوشاله اوسئ سلام السلام علیکم خوشاله اوسئ وعلیکم السلام وعلیکم السلام عادله مننه کوم قربان شم مننه بس الله په امان شپه مو په خیر مننه ستړي شوم ظالمانو نه څه کوي ګلفراز خانه ته کول ته راشه ستاسو ګیلې دي زه شه زه تا ته ناست یم بیا زه بندوم زه شه کول ته راشه ته
السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه یې سپنا خیر الحمدلله جانه ته ښه طبیعت دې ښه دی؟ بس الحمدلله شکر الحمدلله ستاسو دعاګانې تاسو ښه یې الحمدلله. دا ګل رؤف دی که ګل رؤف کال میلاو شوی لکه چې سپنا سپلی خو ته ماشاءالله حد وکنه نو کنه ماشاءالله. السلام علیکم. بالکل. وعلیکم بس سپنا السلام. ګل رؤف څنګه یې؟ ورا شکر د الله فضل دی ستا دعاګانې دي ګل رؤف څه چل دی؟ ګل فراز خان په څه خفه دی؟ ورا خفه ځکه ده چې دوه درې ورته کال ټیکس وچولو خو چا کې راغلو کره ته خو ورته ریپلای ورکړه چې زه ځم ګوره ګل رؤف کټ کړی ګل فراز خان چې کوم دی کنه موږ سره په بیګو کې هم خبرې کوي. ګل فراز خان ته نه دی پکار چې درته کې مثال خفه شي ځکه چې هغه بیګو ته هم راځي او بیګو کې مکمل ټایم یې ورسره واغځي کې ناست او خبرې کوي. بالکل بالکل ولا ما دا څه نو ته چې ته چې بیا ځو چې وای چې نه سم کنه مو ته وای په دې خبرو باندې وای ما خپه کېږي سیدا نه خبرګې نه ان شاء الله بس ته مې چې ته چې بیا ځو چې نه وښ نو سم نو سیو او کنه تاسو ټول د ګروپ ملګری نو تاسو ولې خپه کېږي ظالمانو؟ نه خبرګې میګ دا لا به میګ د سیدو دا کې به له خپاش په لایف دی. بالکل نه خبرګې دا شاید چې ته کوله پر خانه راځه دا یو ګوري کنه څوک قربان ایوب جانا سپلی کې دې شو سم لا یو ګوري زاغه ته وایم که سار راغلو ان شاء الله نو زما تر په دې دا وای چې ته چې سری ډولې ته خېج لګي واخله اندازې ستاد جنج خلک بډیر وي که زما د جنازي الله دې نه کیدا ته سوای نه دا براته وای ما وته ویل خو بس وینه ویل نه راغلی دي نن نه اوس کو شو کنه دا اوس لګیا نه اوس فلیو ها یس تاسو چې ما سره په کال والا بالکل ما خو ته ډیر ویل خو تاسو وانه غستل بس ما نه الزام والله پته شته ایوب جان زما په سر درد دی او ډې ټایم نه تقریبا 3 سالو غنټه شو ز لایف یم کنه نو ان شاء الله زه ته انتظار ما زستا کال والم ځکه چې سالو 15 ځلې ستا کال او بیا ما دوباره اپشن بند کړو. سپنا ما خو تاسو ته ویلي کنه چې لا یو راځي ماته اول وای سیدا په کال کې مخلي سید زبلا یو راځم کنه مخلي ز بیا نه راځم نه دا خبرې به نه کوي ته به دا خبرې نه کوي نه که کال ته راځي او که ته نه راځي ته به لایف کې کینی که دا خبرې دی وکړو بیا به نه خفه کېږم. نه لا دې نه کې الله هغه روز د الله نه راوي تاسو خپه شو ملګری هغه وي چې هغه په دې وړو خبر باندې نه خفه کېږي او د یو بل سپورټ کوي. بس سید تاسو خو خبر بس نه وایو ایوب جان په دې خبرې باندې خفه کېږي سبا خو دې بيخي کال نه والله سپنا نن چې تاسو لما څنګه ټایم درګه کنه قسم درته خورم الله په سره غوارن زدا سیم کنه قسم درته خورم بس زه په درج کې را پریوته ډیر زیات بد حال مې دی خو بس لایو ته بیا ناش تم مایل پاسه مته خیر شه بس درج کې را پریوته خوښ شوم ډیر زیات الله دې خیر وکړي. والله ما لایو نه پاسه مدوي ته مې ویلي چې تاسو لایو زه به یم لازم